مونگا غواړو په دې خاورا یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونگا غواړو په دې خاورا یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې قاضي مو برابر وي په شریعت او په سنت چې هر فیصله د قرآن په صداقت چې د کفر نه نفرت کړي د اسلام سره محبت چې هر فیصله د قرآن په صداقت چې په هر یو مسلمان کې وی فخا مسلمانی چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونگا غواړو په دې خاورا یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي هر یو مشر مو چې پوها په حدیث او په قرآن وي سپریم کورټ او های کورټ کې مو ججان چې عالمان وي چې د غل نکړې لاس کاټ او زناکار پکې سنسار وي سپریم کورټ او های کورټ کې مو ججان چې عالمان وي چې ناپیش په ټول ملک عدالت عمري چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونگا غواړو په دې خاورا یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې د هر کفر سامراج مخیتا تندر د اسمان وی چې د هر دور فرعون تا موسی ابن عمران وی چې وی کفر تا خطر او مسلمانو تا امان وی چې د هر دور فرعون تا موسی ابن عمران وی چې پوجي جنرال زمونږه وی دا شان غیرتی چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي نبا بیا په مسلمانو څوک د ظالم لاس اوچت کړي نبا بیا څوک د قلم په ځای ټوپک لاس کې اوچت کړي چې پسې د لار روان مو هر یو مشر او واقمن شي نبا بیا څوک د قلم په ځای ټوپک لاس کې اوچت کړي شرعي نظام په خپل فدې ملک بارازي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونگا غواړو په دې خاورا یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي
چې د هر مسلمان خور حیا فکی محفوظ وي د جماعت محراب منبر او مصلا فکی محفوظ وي دا بی وزل او مظلوم علماء فکی محفوظ وي د جماعت محراب منبر او مصلا فکی محفوظ وي رب راکړي د اسامه بن لادن فشان زماري چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونږه غواړو په دې خوره یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي دا اشعار خو یو احساس دی کای واور سوق واقمن چې پرې وکړي عمل زمونږ د ملک هر مشر محترم د نظام جمهورینا بغاوت وکړي یکدم چې پرې وکړي عمل زمونږ د ملک هر مشر محترم ز قاسمی بکړم د داسې مشرانو سلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي مونږه غواړو په دې خوره یو نظام اسلامي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي چې محفوظ مو وي قرآن او سنت نبوي